اوس د کلام د پاره بلنه ورکوم د ملکړ ملګري سلمان سلام صاحب ته چې هغوی خپل کلام زموږ سره شریکي. سلمان سلام. ډیره مننه صدر صاحب، اجازه دی بابا. د غزل مطلب ده ورځ راته شپه ښکاري او شپه راته رڼا ښکاري. ورځ راته شپه ښکاري او شپه راته رڼا ښکاري، دا راته هغه ښکاري هغه راته دا ښکاري. ډیره مننه. ورځ راته شپه ښکاري او شپه راته رڼا ښکاري، دا راته هغه ښکاري او هغه راته دا ښکاري. د مخ کتاب مې لږ مبهم غوندې دی پوی به نه شي. د مخ کتاب مې لږ مبهم غوندې دی پوی به نه شي، د زړه په شرحه کې مې هر یو لفظ صفا ښکاري. ډیره مننه. د مخ کتاب مې لږ مبهم غوندې دی پوی به نه شي، د زړه په شرحه کې مې هر یو لفظ صفا ښکاري. او زه آینه یم په ما کې دروغ نه ځایږي. زه آینه یم په ما کې دروغ نه ځایږي، چې ما ته ګوري نو هغه ته به رښتیا ښکاري. ډیره مننه. زه آینه یم په ما کې دروغ نه ځایږي، چې ما ته ګوري نو هغه ته به رښتیا ښکاري. ډیره مننه بابا. او ځکه مې ناوړي نظر له دغه ښکلې سحرې، ځکه مې ناوړي نظر له دغه ښکلې سحرې، دا نالیدلی مخ د ډېر عمر اشنا ښکاري. ډیره مننه. ځکه مې ناوړي نظر له دغه ښکلې سحرې، دا نالیدلی مخ د ډېر عمر اشنا ښکاري. او ته په تیاره کې په خندا شوې کرامت شو ظاهر. ته په تیاره کې په خندا شوې کرامت شو ظاهر، خندا دې تندر شوه غاښونه دې برېښنا ښکاري. ډیره مننه. ته په تیاره کې په خندا شوې کرامت شو ظاهر، خندا دې تندر شوه غاښونه دې برېښنا ښکاري. او مخته ده چې ډیره مننه، مخته ده چې جانان راغلی نو په ده کې هم مستی پیدا شوه. چې جانان راغلی نو په ده کې هم مستی پیدا شوه، زړه په درزا نشو سلامه په ګډا ښکاري.